یو سړی د خوب په بستره باندې خپل ښځې سره څه وکړل. ډېره ښکلې واقعه او په زړه پورې معلومات در سره دې ویډیو کې شریکوم. دا وړه غوندې ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. یو کس خپله قصه کوي چې څو شپې وړاندې په بستره باندې چې کله څملاستم نو ومې لیدل چې زما ښځه ویده ده. کله چې مې د هغې مخ ته په غور باندې وکتل نو د هغې په مینهناک او نرم او نازک شکل باندې مې ډېر زیات غور کولو. بیا مې ځان سره وویل چې څومره مسکینانې دي دا ښځې چې کلونه کلونه د خپل پلار او مور د مینې د سوري لاندې رالوی شي. هغوی ورته هر قسم مینه ورکړي، د ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابروي، او بیا چې کله یو ناپېژنګلو سړي ته واده شي او د هغه په خوا کې سملي، د دې ناپېژنګلو سړي لپاره دا خپل مور پلار هم پرېږدي، د خپل مور پلار مینه هم هېره کړي، د هغوی نخرې هم پرېږدي او خپل د آرام او خوشحالۍ کور پرېږدي، او داسې یو سړي ته راشي چې ښځه غواړي دا زما د ژوند د سر سوری جوړ شي او ما سره په مینه باندې ژوند تیر کړي. ښځه نور څه غواړي، خو هغه وایي چې زه د زړه نه د خپل خاوند خدمت وکړم، د هغه خیال وساتم، هغه ته راحت او سکون ورکړم چې الله پاک زما نه راضي شي، او دا صرف د دې لپاره چې دین اسلام ښځې ته د دې هر څه حکم کړی دی. دغه سړی وایي چې بیا ما ځان سره دا سوال وکړو چې څومره بې ضمیره او خوشې خلک وي چې په بې دردۍ او بې رحمۍ سره خپلې ښځې وهي، ټکوي او دکې ورکوي، د کور نه یې وباسي، په وړو وړو خبرو باندې کور کې جنګونه کوي، ښځې د کوره شړي، او ځینې خلک پکې داسې هم وي چې په خپله په بازارونو کې خپلو ملګرو سره غټې غټې خرچې کوي، په هوټلونو کې ناسته پاسته کوي، خو خپلې ښځې له هیڅ یو څیز داسې نه راوړي چې هغه پرې خوشحاله شي. ځینې خلک داسې هم وي چې بهر ټوله ورځ خلکو سره په ګپ شپ باندې تیره کړي، خو د خپلې ښځې او بچو لپاره هیڅ وخت نه لري او نه غواړي چې هغوی سره ګپ شپ ولګوي، کینې پاسي او د هغوی د زړه خبرې ووري. ځینې خلک داسې هم وي چې خپل کور یې د خپلې ښځې لپاره جیل جوړ کړی وي، نه ورته دا اجازت ورکوي چې هغه خپلو خپلوانو کره لاړه شي او نه په خپله د هغې سره خوا کې کیني چې د هغې د زړه خبرې ووري او خپلې ښځې له د خوشحالۍ زندګي نه ورکوي. ځینې خلک داسې هم وي چې په خپل کور کې لانجې وکړي او بیا د هغې نه وروسته د هغوی خپلوان راټولیږي او د هغوی په منځ کې صلح کوي. نو د داسې ژوند به بیا څه خوندي چې د ښځې او خاوند په منځ کې دوه باري کسان کینی او د هغوی روغه وکړي. ځینې خلک خو چې ودونه وکړي نو بیا د خپلې ښځې او بچو هیڅ قسم خیال نه ساتي. زیات خلک پکې داسې هم وي چې هغوی زر تر زره بهر ملک ته لاړ شي او خپل ښځه او بچي همدغسې پرېږدي. د قیامت په ورځ به د دې هر څه په باره کې الله تعالی پوښتنه کوي. نو د دې لپاره ښځې او مور دواړو ته ډېر زیات عزت ورکول پکار دي، ځکه چې یوې ته دنیا ته راوړی او بلې ستا لپاره ټوله دنیا پرېښې ده او تا ته راغلې ده. دوستانو، امید لرم چې دا معلومات به مو خوښ شوي وي. ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.